با په بیان د غسل من الجنابت کې ام المؤمنین حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غسل بیان کیفیت بیانوي. ما پیغمبر علیه السلام ته د غسل د پاره اوبه کېښودې. حضرت پیغمبر علیه السلام د جنابت نه غسل کوو، خو طریقه د غسل دا لوی لوښی بالټۍ چې په هغه کې اوبه وي، دا یې په چپ لاس دا بالټۍ راکږه کړه، خپل ښی لاس مبارک یې پرېمینځي. بیا په ښي لاس اوبه راواخیستې، په چپ لاس یې توی کړې، دواړه لاسونه یې پرېمینځل. پس یې غنی بیا لاس داخل کو لوښي ته، په ښي لاس یې اوبه راواخیستې، استنجا یې وویله، په خپل فرج مبارک باندې اوبه واچولې. پس د دې نه چې استنجا یې وویله، بیا یې لاس ومخو دلک بیده الحائطه او الارضه، که مخکې دیوال موجود دی په دیوال لاس ومخو، لکه د نبی علیه السلام په باجې کوټو کې په لاس دیوالو کې د لاس مبارک نقش معلوم و، دا ګوتې چې دا امیش پې کولې، او یا په مځکه. مخکې مو ویلې پرون کابل ورځ کې دا چې کوم جراثیم په خاوره لرې کېږي، صفایي په خاوره راځي، په اوبو هم نه راځي. هغه د سپي په اولوخ کې چې خبره وکړه د کامل تطهیر دپاره چې سړي ته بیا وروسته ګند هغه کې دا خو موږ دپاره کې ګورې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فضلات مبارکه خو پاک و، بدبویي نه درلوده، خوشبویه و. خو موږ ته دا درس راکوي چې تاسو به د کامل نظافت لحاظ ساتئ. لاس مبارک په دیواله یا په مځکه ومخو، بیا وروسته مزمزه وکړه، استنشاق وکړو، مخ مبارک پرېمینځو، څنګلې مبارکې پرېمینځلې، بیا په خپل سر مبارک 3 وارې اوبه توی کړې، بیا په ټول جسد مبارک باندې اوبه توی کړې، بیا لرې شو د دغه ځای نه پښې مبارکې پرېمینځلې. په دغه کیفیت کې دا نور اودس وشو، خو پښې نه دي مینځل شوي. اول چې کله غسل وشو، د غسل نه بعد بیا پښې پرېمینځلې. دومه ایموږ مور بیبي مبارکه د نبی علیه السلام حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها چې بیا بیان کړي، هغه وی چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم به چې اراده د غسل من الجنابت وکړه، نو اول به لاسونه پرېمینځل، مخکې تر دې چې لوښي ته ور داخل کړي، بیا به خپل عورت مبارک پرېمینځو، بیا به اودس وکړو، وضوءه للصلات، لکه لمانځه اودس، څه معنی کامل اودس. بیا به څه کړه چې په بدن اوبه تویولې، ثم یشرب شعره الماء، د څڼې مبارک کې هم ډېرې ګڼې وې، په دا ګڼو څڼو چې اوبه برسېره توی کې، کله لاندې څرمنې ته نه رسېږي، نو اوبه چې لږ لږ اخلي، داسې ګوتې پکې مخې دا ویښتانو په منځ کې، نو ایننې پوستکی لوند شي. لکه ښځو ته هم نبي علیه السلام ام المؤمنین ام سلمې ته اخو سبا سبق را روان ده چې کوڅۍ مه خلاصول، نه ده ضرور، خو چې کوڅۍ نه وي بیا د ایننې په ګوتې پکې ویې چې پوستکی لوند شي. د کوي پوستکي لندول دا فرض دي، د سړي خو د ویښتانو هم فرض دي. اوبه یې ښې ور وچکلې چې پوستکی لوند شو، بیا یې 3 وارې اوبه په سر مبارک باندې توی کړي، وروسته یې ټول بدن پرېمینځو. اوس په دغه حدیث مبارک کې داسې معلومیږي چې اودس په کامل کېږي، د پښې مینځل به مخکې وي، اول به کنکۍ اودس وکړي چې سنت طریقه ده، وروسته به بیا په دې پسې غسل وکړي. د بلې مور مبارکې حضرت میمونې رضی الله عنها نه دا و چې نور اودس یې وکړو، خو پښې مبارکې پرې نه مینځلې. تطبیق محدثین کرام دا کوي، سړی چې غسل کوي کله داسې ځای وي چې دغه اوبه په دغه ځای کې جمع کېږي، مستنقع الماء، نو هلته د پښې اول نه مینځي، ځکه خو بیرته پښې په د مستعملو اوبو کې دي، فایده یې نشته. خو که په تیږه باندې په سیمټ ځای باندې لکه دا نن سبا خو غسلخانو کې ترقي راغله، بیا د کامل اودس وکړي. نو شاید د یوې مور ام المؤمنین په کوټه کې چې نبی علیه السلام غسل کوه، ځای داسې ځای و چې اوبه پکې جمع کېدې، نو پښې یې پرې نه مینځلې، وروسته یې پرې مینځلې. دا بلې مور مبارکې د موږ په کوټه کې چې غسل کوه داسې ځای و چې هلته اوبه نه جمع کېدې، نو کامل اودس یې وکړه. حتی په اوداسه کې د حضرت صلی الله علیه وسلم په دواړو کې که فکر وکړو، د مسح ذکر نه ده راغلی صریحي، خو چې دا دوم حدیث کې داسې راغی چې داسې اودس لکه د لمانځه، نو لمانځه اودس کې خو مسح هم شته. نو بعضې علماو هغه چې مسح نه ده ذکر شوی، نو وایي اودس کې مسح نه ده ضرور، خو موږ یې چې نه، هلته حدیث کامل راغلی، داسې اودس لکه د لمانځه دپاره چې کې په دغه ترتیب اودس وکړو، وروسته بیا په خپل ټول بدن مبارک باندې اوبه توی کړو. اوس اودس سنت طریقه شوه د غسل دپاره. که سړی داسې کې
چې غسل وکي او داس ونه کی دغه سړي غسل ذمه فارغه کیږي غسل صحیح کیږي کنه ته دغه صورت لکه انغماس فی الماء جنوب سړی ده روانه ویاله د اوبو غاټه ډانډه ده چې ډوب شو بس را اوت غسل وشو کنه ظاهر عبارت مبارکه کې دا دی چې حضرت امام شافعي امام احمد اسحاق ابن راوی وی چې بس په دانه په انغماس چې په اوبو کې ډوب شو را اوت غسل شوی امام مالک صاحب ورسره دلک مخل ځکه عام غسل کې مغدوي غسل کېږي خو هلته چې بدن او مخې کله چې بدن ونه مخې په د اوبو ډوب شي بیرته اوزم بعضې ځایونه وچ پاتې شي بیا خاص کله که د ساړه په وختو کې د پښې چاودي وي لاسونه چاودي پوستکی ځیږ وي نو هلته اوبو هر ځای ته نه رسېږي نو دلک دا شرط دی موږ په مسلک باندې انغماس باندې ذمه فارغه کېږي خو به شرط چې مزمزه او استنشاق ورسره وکړي نور او داس خو سنت ده خو په خوله اوبه تېرول په پزه اوبه تېرول خو فرض دي موږ باندې د دوی پرایه خو په اوداسو په غسل کې دواړو کې سنت دي که پاتې شوم بیرته اعاده نشته موږ په مذهب باندې چې غسل کې خولې پرې مینځل هم فرض دي د پزې پرې مینځل هم فرض دي نو که انغماس په اوبو کو په اوبو کې ډوب شو سنت پاتې شو چې اوداس نور خو جنابت زایل کیږي لیکن بشرطه چې په خوله او په پزه اوبه ورسره تېرې کړي که په خوله او په پزه اوبه تېرې نه کړې بیا هغه نه کېږي غسل نه سي امام د مذهب دی خیسته هر منقب دی سپین ستوری د ادب دی د فقه سرچینه ابو حنیفه